باتورانو مردان د بادرانو مردان میں د ظلمو مردان د ننګیالو مردان د بریالو مردان د پښتنو راځي چې د مردان د کرکټ وکړو ننداري دی مستی تماشي او مستی تماشي کوم په نامه د هغه رب چې بهونکو مهربانه ګرانو کتونکو تاسو وینئ نن د ایم ایس ال د مردان سوپر لیګ اولنۍ ورځ ده ډېر په جوش او خروش کې چې کوم دی نو ټول ټیمان انټرنیشنل ټیمان او کسان چې څومره او په ګڼ شمېر کې د کرکټ سره مینه لرونکي ټول راغلي دي تاسو وینئ نن ډېر زبردست ماحول دی او انشاءالله په 12 بجې چې کوم دی نو اولنۍ میچ به د سوپر لیګ چې په مردان کې په تاریخ پیدا سوپر لیګ کیږي د دې اولنۍ میچ به انشاءالله نن د تغبه باتوران او د کاټلنګ درمیان چې کوم دی نو شروع کیږي تاسو وینئ موږ سره دا ټول ملګري چې کوم موجود دي ټول ټیمان راغلي دي اوس څه وخت بعد به چې کوم دی نو سینیر منسټر عاطف خان راځي او باقاعده د دې افتتاح به کوي تاسو چرته مزه موږ سره اوسئ میدان دے ہے مردان کی یونس خان دے ہم یاد فخر زمان دے چلوی مرد میدان دے لوگ غاڑی دا کرکٹ یہ کبھی راج پا زمانی دی مستی تماشی او مستی تماشی مستی 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 کرکٹ کی مستی 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 کرکٹ کی مستی مستی جی ګرانو کتونکو تاسو وینئ نن د ایم ایس ال اولنۍ ورځ ده موږ سره چې کوم دی نو چیرمین ولاړ دی د ایم ایس ال حاجي عبدالعزیز چې کوم دی نو موږ سره ولاړ دی د دې ډېرې لوی هلې ځلې دي میچ شروع دی د کاټلنګ او تغبه موږ سره دی موجود دي دې نه به د دې ایم ایس ال باره کې یو څو تپوسونه کوو السلام علیکم وعلیکم السلام جی نن خو باضابطه طور د دې اوپننګ سرمني وشوه چې سینیر وزیر عاطف خان راغلی و وسره چې ډي پی او صاحب ډي سي صاحب لکه هغې ستاسو ډېر لوی دغه وکړه چېرې د دې هلې ځلې دي او دا د دوی په وجه باندې کېږي دا سوچ هم څنګه راغی چېرې لکه د دې مردان د دې بچو دپاره تاسو دغه شان لکه سوپر لیګ دغه بسم الله الرحمن الرحیم ډېره مننه ستاسو دا که تاسو وګورئ نو زمونږ دا نن چې کوم نوجوانان تاسو وینئ دا ګراونډ ډک دی نو دا د دې ګراونډ دا زمونږ ویرانو او دا هلکان چې دی په نورو څیزونو پسې شو او نن چې مونږ دې راوستل د دې شاته مقصد دا دی چې مونږ دا ګراونډونه آباد کړو او زمونږ دا نوجوان ټول چې دی چې دا په نورو څیزونو پسې شوی اسپیشلی که تاسو وګورئ موبایل شو دا سوشل اکټیویټیز په مونږ وایي چې دې راشي او زمونږ دا ګراونډونه آباد شي زبردستې خبرې وکړو داسې ایم ایس ال چې کوم دی نو دوی منعقد کړي او د دې به انعام دا وه چې مونږ دې دغه انعقاد په دې باندې وکړو مونږ وایو چې زمونږ دا وړوکي کول چې کوم دی دا چا کې چې ټیلنټ دی چې دا بهر راشي او دا چې کوم دی د نیشنل انټرنیشنل پلیرانو سره ګیمو کې نو سبا به د پاکستان نمائندګي کوي چرته مزه موږ سره اوسئ د کرکټ تی زموږ زړونه نظراني دی مستی تماشي او مستی تماشي مستی 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 کرکٹ کی مستی 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 کرکٹ کی مستی مستی موږ سره دی وخت کې سکیورټي انچارج ایم ایس ال چې کوم دی محمد صاحب ولاړ دی هغې نه موږ په دې حوالې سره دا نن چې کوم میچ دی اوپننګ میچ کېږي د کاټلنګ او د تغبې باتوران د هغې باره کې موږ هم د دې نه تپوسونه کوو السلام علیکم وعلیکم السلام جی څنګه ښه مهرباني ډېره مهرباني ستا ډېره شکریه تاسو د ټي وي تاسو کوم چینل دی د هغې او تاسو ډېر مشکور مو تاسو راغلی او مردان سوپر لیګ هم او لایف ښایې یا موږ د ریکارډینګ کې تاسو ډېره مهرباني او شکریه دا راته ووایه محمد صاحب ډېر په ګڼ تعداد باندې نن اوپننګ میچ دی چې د کاټلنګ او د تغبې باتورانو درمیان دی چې په دې کې انټرنیشنل پلیران هم دي خو دا ډېر یو ګریټ اچیومنټ دی د مردان دپاره چې دونه په ګڼ تعداد کې ډېر په شوق خلک راغلي په مستقبل کې څه وینئ چې دا ایم ایس ال به کامیاب شي بالکل الحمدلله ولې نه انشاءالله موږ سره وایي د الله مدد دی او زمونږ چې کوم انتظامیه ده او کاغه پولیس دی کاغه ډیپټي کمشنر دی کاغه د دې لوکل چې زمونږ کم دغه دی دا زمونږ د سپورټ بورډ کسان دي او زمونږ د مردان سوپر لیګ چې کومه انتظامیه ده هغه او زمونږ چیرمین صاحب زمونږ چې کوم نور ملګري زمونږ اکمل بھائی او سبزلی جاوید حسین آفتاب
موږ ډېر شکرګزار یو. ګرانو کتونکو موږ سره چیف سیکورټي MSL بخ محمد صاحب چې کوم دینو موجود دي هغوی خبرې تاسو اورېدې. کم زمونږ چې شوق لرونکي دي څوک چې د کرکټ سره یا هرې شعبې سره وابسته خلک دي د مردان اوسېدونکو ته دوی دا وایي چې راشه او دا MSL کامیاب جی ګرانو کتونکو تاسو وینئ موږ سره چې کوم دی تغبه باتورانو اونر حاجي اویس چې کوم دی موجود دی د کاټلنګ او تغبه باتورانو میچ شروع دی دوی راغلي دي ډېر په ګڼ شمېر سره سپورټران د تغبه باتوران. موږ به دوی سره د دې میچ باره کې چې کوم دی څو تپوسونه کوو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. تاسو پښتو ډېره مننه چې راغلی تاسو ګراوند ته زموږ د نوره ښکلا هم د ټورنامنټ له ورکړه مهرباني. جی دا راته ووایه جی نن خو میچ شروع دی چې یاسر شام راغلی چې تغبه باتوران نه لوبېږي اخوا طرف نه په هر زمانه چې خلک ډېر په جوش و خروش کې کم چې مینهوال دي د کرکټ هغه راغلي دي او باقاعده داد ورکوي د هر بال سره د هرې چوکۍ سره. هسې څه وایې په مستقبل کې به دا MSL چې کوم دی دا بس کامیاب شي؟ موږ ملګرو چې د MSL له دونه پوکیت زموږ د کمیټې زموږ د ټولو ملګرو چې د هغې ټولو ډېره ستاینه کوم خاص کر د اونر چې هغې د خپلو بچو نوړی نیمه کړې ده او د کرکټ باندې لګوي په MSL یې لګوي او د مردان د زلمو دپاره دا دونه تعاون کوي چې خپله د دې د نشو نه غاړې ته شي ګراونډونه آباد شي. نو دا د مردان MSL چې دا د مردان ګټه ده او زه د تغبه اونر یم خو زه تغبه اونر بله طرف ته خو زه مردان MSL سپورټ کوم چې د مردان د شاه زلمو دی چې د مردان په ښکلا راشي د مردان د ګراونډونو ښکلا راشي او ټولو ینګ نوجوانانو ته اپیل کوم چې د مردان د ګراونډونو آباد کړي. ګرانو کتونکو تاسو دا خبرو او دوی دونه لوی دغه چې کوم دی نو د تغبه باتوران ټیم واغسته او دوی چې دا زموږ پښتو ده چې دا ټول MSL دا به کامیابو او دا ماشومان به د پاکستان نمایندګي کوي. چرته مزه موږ سره اوسئ. د ننګیالو مردان د بریالو مردان د پښتنو راځي چې د مردان د کرکټ وکړو نندارې دی مستی تماشې او مستی تماشې راځي چې په شریک کړو را پورته نغارې دی مستی تماشې او مستی تماشې مستی تماشې دی مستی دا زمونږ د چم زمونږ د کلیا تلاندې باتوران باتوران د تغبې باتوران تماشې دی مستی تماشې مستی 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 کرکٹ کی مستی 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 کرکٹ کی مستی مستی. ګرانو کتونکو تاسو ولیدل نن چې کوم دی نو د کاټلنګ پښتون او تغبه باتورانو درمیان چې کوم میچ شو نو حقیقت دی هغې کې او به موږ دا نه وایو چې یا چا بیل یا وګټو خو نن چې کوم دی نو ګټه به یاده کړو چې دوی د خلکو زړونه وګټل د مردان د خلکو زړونه وګټل. ما سره دې وخت کې عطاالله بای ولاړ دی کوم چې د دې MSL بنیاد یې ښه بنیادي خبرې چې دی کړې وي او د دې هغه خبرې چې کوم دی بیا رښتیا شوي چې هغه یو خواب او خواب نن چې کوم دی نو هغه رښتیا شو. نن MSL ابتدایي اوپننګ سرمني شو هغه میچ شو بلاخر هغه میچ ختم هم شو. موږ سره چې کوم دی هغه موجود دی هغه به د ننني میچ او د ننني MSL دا چې کوم اوپننګ سرمني په باره کې به څو خبرې کوو. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی دا راته ووایه عطاالله بای چې موږ اورېدل چې لکه د دې MSL تاسو یو غونډه کېدو په هغې کې هم د دې حواله ورکړې وه هغه حواله چې کوم دی نو هغه خواب لکه خواب چې سچ دغه ثابت شو. څه وایې تاسو؟ جی بالکل ډېر خوشي فیل کوو چې په مردان کې موږ چې څه دپاره منډې ترډې کړې وې 2-3 میاشتونه د هغې سلسله موږ ته میلاو شو. تاسو هم ولیدل د مردان ګراونډونه چې کوم دي په کرکټ باندې آباد شو نو موږ ته ډېر زیات خوشي فیل کېږي په دې ټایم کې. ډېر ښه میچ شو ډېر ښه رزلټ چې اوپننګ سرمني و نن حقیقت دی چې د مردان خلکو ډېر لویه دلچسپي واخیسته. یوازې دا نه چې ځوانانو پکې زمونږ خویندې میندې دا هم راغلي وې تماشایي دغه کې چې بره انکلوزر کې ناستې وي نو بلکې دا ټول زمونږ بچي دي زمونږ دا بچي سپورټ کول غواړي چې سبال دي د پاکستان نمایندګي وکړي. مال اجازت راکړې د الله په امان.